پوهیږم خوشحاله ژوند غواړئ، داسې ژوند غواړئ چې ستونزې پکې کمې، تکلیفونه پکې کمې، کړاوونه پکې کمې او زړه دې همیشه د ډاډ احساس ولري، سکون پکې، همیشه احساس د خوشحالۍ ولري، ژوند دې خوندوري. پوهیږئ یوه لاره درښیمه، په دې باندې عمل کوه، ژوند به دې ډېر زیات ورسره بدل شي. هغه ذکر دی. همیشه دې ژبه په ذکر باندې مصروفه ساته. که دې موټر کې سفر کاوه، که ملګرو سره چیرته روان وې، وقفه دې پیدا کړله، موقع دې پیدا کړله، که چیرته مثلا چاته انتظار وي، چیرته یوازې وي، ناست وي، هر حالت چې دې لره، پروت وي، خوب نه درته، ذکر کوه. هر ذکر چې دې زده یي، که نور دې هیڅ زده نه یي، همدا وایه چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر. څومره اسانه. که ته دا نه کوې او بیا هم خوشحالي او سکون غواړې، آرامش غواړې، خو ته زیاتی یې که نه. دغه ذکرونه د خپل ورځني ژوند مصروفیت کړه. دا ژبه دې همیشه پې لمده ساته، همیشه پې مصروفه ساته. ذکر انسان الله پاک ته ډېر نږدې کوي. کله چې ته الله پاک ته نږدې شي، خو دا ټول کائنات د هر څه ستا په ګټه څرخوي. دا ستا زړه چې دی، د دې ټول حالات د الله پاک په واک کې دي. که وغواړي دې حالت یې درته اړوي، که وغواړي بدلوي درته خوشحالي طرف ته. نو که غواړي دغه اوسنی حالت چې ته یې لرې بدل کړي او ژوند دې خوندور شي، ذکر په خپله ژبه باندې جاري ساته. تسبیح لاس کې ولره، همیشه فارغېدې ذکر کوه. له دغو لهو و لعب نه ته څه ګټه ولیده؟ نور دې وخت په ذکر باندې تېروه. انشاءالله چې ژوند به دې ورسره خوندور شي.